سلامونه او احترامات د انګلیسي ژبې د ګرامر لومړۍ برخې ته ښه راغلاست. لومړی درس. نن پروناون تاسو ته تشریح کوو چې پروناون څه شی دی. پروناون معنا ضمیر. پروناون معنا ضمیر. پروناون تعریف په دې ډول دی. Pronoun is a word which is used instead of a noun. Pronoun is a word which is used instead of a noun to prevent from its repetition in the sentences. اوس هم پښتو معنا یې په دې ډول سره کوو. د انګلیسي تعریف نه اوس پښتو معنا ته وکړئ. ضمیر یوه کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي او د نوم په جمله کې د نوم د تکرار مخنیوی کوي. مثالونه examples. Ali is my friend and he is a handsome boy. he دلته موږ سره pronoun دی. د pronoun استعمال ګټې کوم دي؟ هغه موږ تاسو ته وایي چې یو خو ګټه دا دی چې زموږ هغه کوم خط چې موږ لیکو هغه په شارټ لیټر کې په کمو تورو لیکل کېږي، زموږ وخت نه ضایع کېږي، ویسټ اف ټایم نه کېږي او ګډ سپیچ زموږ به خبرې ډېر ښه وي. که چیرې غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ په یوټیوب کې.